السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله ملګرو چې روغ جوړ صحتمند خوشحاله اوسئ. په 1946 کې د امریکا په سېنات کې یو بل پاس شه. دغه بل په دې وجه پاس شه چې په کیوبا کې یو انقلابي لیډر پیدا شوی دی چې هغه ډېر په تیزۍ سره مخ په وړاندې روان دی او خلک جذبوي او خلک او ځوانان یې تر څنګ درېږي. هغه وخت کې خلک د کپیټالیزم نه ډېر زیات په تنګ راغلي وو. نو چه ګویرا چې د کیوبا او په ارجنټاین کې پیدا شوی و، خو د کیوبا یو انقلابي مشر و، هغې کمونیست چې کومه مفکوره ده یا کوم دغه د هغوی لاره و هغه مخ په وړاندې بوتلله، نو خلک یې کمونیزم ته رابلل ځکه د کپیټالیزم نه د سرمایهدارۍ نه خلک ډېر په تنګ راغلي وو. او امریکا کې تر اوسه پورې همدغه قانون و چې کپیټالیزم او سرمایهداري وه، هلته کمونیزم ته شتون نه وه او نه چا کمونیزم پروموټ کولی شو. په هغه وخت کې یو بل پاس شه چې که چا د چه ګویرا په مزل یا د هغې په لاره یا د هغې سره همغږي شول یا یې وویل چې دا ښه کار کوي او هغه لاره هغه چې کوم د چه ګویرا فکر دی په امریکا کې د پلي کولو کوشش وکړ، نو دا به نیول کېږي او 10,000 امریکایي ډالر تر 25 کاله زندانه پورې به دې باندې خیږي او دا به زندان ته ځي. دا هغه وخت کې د امریکا سېنات دا کار کړی و د چه ګویرا. او چه ګویرا خپلو خلکو ته یو بهادر، یو قهرمان، یو انقلابي لیډر و او تر اوسه پورې خلک عزت هم کوي او د ډېرو ځوانانو د زړونو رهبر دی، رول موډل دی. خلک د هغې عکسونه د هغې چې کوم شی کاپي کوي، هغې انداز او د هغې ډېرې خبرې خلک په باسونو کې کوي او ډېر ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي چې دا یو بهترین لیډر و، خلکو ته حق غوښته او د ظالم خلاف راوچت سوی و. دا خبره په دې پوسټ کومه چې په افغانستان کې هم تیر 20 کاله د افغانستان باندې داسې یو جګړه تپل سوې وه چې هغې کې مستقیم لاس د شمالي ټلوالې وه او شمالي ټلوالو امریکایان میلمانه کړل او تر بهترین هلپران یې زیات کومک دې خلکو کو چې د پښتنو په کورونو باندې او د پښتنو په ولایتونو باندې د دوی ترجمانان به ورسره وو او د پښتنو خویندې میندې بې عزته کولې به. دا یو واضح حقیقت دی. اوس هم دا خلک په لایوونو کې او په مختلفو سپیسونو کې تلویزیونو برنامو کې دا خلک وایي دا خلک تراګر دي، یعنی تیر 20 کالم زه تراګر وم، تر ټول نه زیاته قرباني پښتون ورکړی، خو د دوی دپاره پښتون یو ښه تجارت، یو ښه ټریډ، یو ښه کاروبار و، ځکه هم یې ترهګر معرفي کوو، هم یې پیسې پرې اخیستې، هم یې وژه، هم یې بندي کوو، هم یې تری ته مړه کوو، هم یې کنټینرو کې ژوندي سوځول. هغه وخت کې هم پښتون تراګرو د خلکو نه پیسې پرې اخیستې، ناټونه او بیا دوی چې کنارابونه پاکول، دوی چې هغه د بیسونو کنارابونه و دوی پاکول، هغه میلیونران شول په دغه تجارت کې چې پښتون تراګر دی او پښتون مکتب او پوهنتون او دا شیان نه پرېږدي او خپل حبیب کلکاني کوم چې بچی سقاو ده، کوم چې د ښځو په سره سره د نجونو د هلکانو او د نارینهو مکتبونه هر څه بند کړي، هغه د دوی دپاره قهرمان دی او هر لایف کې چې کینی وایي دا زموږ قهرمانان دي. خو پښتون تر اوسه پورې تراګر دی او که چېرې د تراګري موږ تعریف کوو، راځئ چې تراګري باندې خبرې وکړو چې تراګر آخر څوک وي. هر هغه څوک چې د خپل وطن دفاع د یو غیر ملکي په مقابل کې وکړي، هغوی دپاره هغه سړی تراګر دی. مثال به زه درکړم درته ډېر اسانه، واضح او پوه به شئ پرې. احمد شاه ابدالي د افغانستان بنسټ ایښودونکی و، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان نوم چې چا ورکړی دی هغه احمد شاه ابدالي و چې زموږ او ستاسو د قوم بابا دی او موږ ورته بابا لقب او خطاب کارو. د په هندوستان باندې په لاهور باندې څو وارې حملې وکړلې، هغلته ځمکه یې ونیوله ترې، همغه تخت خپل که. د هغوی په کتابونو کې نه د هندوستان او د لاهوریانو په کتابونو او په تاریخ کې او په نصاب کې احمد شاه ابدالي دا وایي دا یو لوټمار و، دا غل و، د براغ او دلته به موږ نه غلا وکړه بیا به افغانستان ته لاړه. خو زموږ دپاره احمد شاه ابدالي هغه ځای کانکر کړی و، هغه ځای نیولی و او هغه باندې پاچاهي کړی، نو زموږ دپاره قهرمان دی احمد شاه ابدالي. خو د هندیانو او د لاهوریانو دپاره احمد شاه ابدالي قهرمان نه دی بلکې یو غل دی، بلکې هغه یو لوټمار دی. ولې چې د هغوی په خاوره تجاوز کړی و. عین شی امریکایان راغلي و افغانستان ته او د امریکایانو سره څنګه شمالي ټلواله او دا خلک ورسره ولاړو او د بون په کانفرنس کې دا خلک رامېلمه کړل، رایه وستل، په ما یې راوتپل. زه چې مقابل کې ودرېدم وایي دا ترهګر دی، یعنی زما مکتبونه، زما سرکونه، زما ځوانان، زما پیغلې، زما میاندې بورې کړې، پیغلې کونډې کړې، ځوانان یې راته شهیدان کړل، تر حده زیاته قرباني پښتون ورکړه. تر اوسه پورې زه ترهګر یم. دا خلک ډېر پاک صفا سوتره خلک دي. اوس هم غونډې کوي، لایفونه مختلفو غونډو کې پښتون ته او افغان ته اوس دې حق غواړي. یعنې دا ستاسو عقل مني؟
که تاسو چیرته جمهوریت امارات دا ټول یو طرف ته کېنئ یو انسان یو افغان یا یو انسان بیخي د افغان تاسو نه اوسئ او دغه تاریخ باندې که تاسو خبر اوسئ آیا دا خلک د افغانستان ته وفادار دي یا نه دي ځان نه دا پوښتنه وکړئ ځکه دا د هیڅ چا سره جوړ نه راځي منګه دا تیر 13 کاله نظام راواخلو د هیڅ چا سره جوړ رانغلل نه د داود خان سره نه د ډاکټر صاحب نجیب الله سره او نه د خلکیانو سره د هیڅ چا سره دی جوړ نه دی راغلی همیش که چوکۍ ورکوي دا ښه افغان دی که چوکۍ نه ورکوي نه دا بیرغ مني من افغان هم نیستم او د پښتون وایي دا خو ترهګر دي دا باید ختم شي او دی تیر 20 کاله پوره کوښښ وکړ چې ترهګر ختم کړي اوس که واقعیت دا ترهګر و دا شمالي ټلواله دا څومره چې دغه خلک دي نو بیا امریکا په لوی لاس ترهګرو ته حکومت ولسپاره ترهګر نه دي دا د وطن اصلي بچیان دي او دغه خلک د وطن وارثین دي چې کوم پښتانه دي پښتون د دغه وطن وارث دی دا که ته منې که نه منې دا تا پورې اړه لري البته پښتون چې هر ولسمشر یې که د ظاهرشاه بابا نه راواخله تر اوسني نظام حکومت پورې تاسو ته همیش د کشرانو نازولې مې غټه چوکۍ هم درته درکړي دي په غټو پوسټونو هم کېنولي خو تاسو همیش د کلي او د فامیل یو لوفر نی هغه لوفر ماشوم چې هېڅ نه قانع کېږي او بیا خپل هغه حرکتونه باز نه راځي تاسو همغه رقم خلک یې تاسو هر پښتون ولسمشر ناز هم درکړی مینه هم درکړې ده خو تاسو بیا همغه کې لغته ویل ده او همغسې مسپکې سپورې ویل دي پسې نو دغه وطن د پښتون دی دا تعصب نه دی دا که څوک وایي دا تعصب نه دی دا حقیقت دی ځکه د دغه وطن بنسټ ایښودونکی پښتون و دغه وطن چې د هر اشغال نه خلاص کړی دی هغه پښتون دی که د امریکا وه که د ناټو وه که د چنګیز وه که د مغل وه که د منګول وه دا چې خلاص کړی دا پښتون خلاص کړی دی هیڅ چیرته دا بل قوم نه دی خلاص کړی بل قوم همیش پښتون داسې ساتلی لکه کشر رور یو نازولی کشر ورور غوندې ساتلی دی خو همیش دغه ورور د لاسه دغه مشر ورور تباه او برباد شوی دی مکتب پوهنتون هر څه نه وروسته پاتې شوی یم د ترقۍ نه وروسته پاتې شوی یم ځپل شوی یم شهید شوی یم زمونږ کونډې زمونږ بورې دومره زیات دي چې شمارل کېږي نه ادرې مو د ځوانانو نه ډکې دي د پیغلو نه ډکې د سپین ږیرې مو بې عزته شو جیلونه په موږ باندې ډک وو په دې پل چرخي کې 99% خلک پښتانه وو چې هغه د اشغال په مقابل به جهاد کې نیول سوي وو 1% هغه لنډغر وو چې په قاچاق او په پوډر او په تریاکو خرڅولو به ونیول شول بیا په پلچرخي کې او بګرام کې بندیان سول بیا به امرالله صالح او دغه نورو کثافاتو راخوشې کړل د پښتنو دپاره همیش وهل ټکول تانې پیغورونه او دا ترهګر او قوم انتحار او انفجار دا حقیقت دی په دې باندې خفه کېږئ مه البته هغه پښتون و چې بیا هم تاسو ته سینه پراخه کړله ویې نیولئ درته ویې ویلې چې هېڅ خبره نشته راځئ ژوند وکړئ اوس هم ناست دی په لایوونو کې سپیسونو کې تلویزیونونو کې په هر ځای کې هغه خرافات او چټیات وایي چې لا اوس هم تاسو سره زیاتی شوی دی یعنی 20 کاله تاسو پښتون باندې هیڅ داسې کومه صرفه ونه کړه چې تاسو مړ کړی نی بېکوره کړی مو نی ماجر کړی مو نی سپک کړی مو نی حتی هغه لباس ته هم توهین وکړه حتی دغه ژبې ته هم توهین وکړه دغه ژبه به چا ویله وایي ګپې مسلماني به زن تاسو د ژبه هم نه پرېښودل افغانستان کې د پښتون هغه شتون تاسو ته داسې و لکه سترګو کې ازغی هېڅ منه خو همغه پښتون د افغانستان د پرمختګ دپاره کار کوي تی وبخلې ستا خیانتونه تا د څومره جنایت چې کړي ټول یې درته وبخل سترګې پې پټې کړې درته ویې ویلې چې راځه د کشر ورور مې همدغلته ژوند وکړه هېڅ مشکل نه ده خو بیا هم ته راجګېږي د نورو په سوټامیرانو بې ادبي دې معافي پورته وارېږي او هر ځای کې پښتون غلط معرفي کوي خلکو ته چې پښتون ترهګر دی پښتون ترهګر نه دی پښتون امپراتور دی پښتون د دغه خاورې وارث دی دا خاوره هیڅ څوک له پښتون نه نشي اخیستی دغه پښتون و چې دا خاوره د فارس او د خلکو نه ازاده کړه افغانستان یې جوړ کړه او تا ته یې ویل چې دلته ژوند وکړه ځکه ته دغلته د فارس هم غلام وې د دې نورو خلکو هم غلام و دا یوازې پښتون و چې دا خاوره یې جوړه کړه او د افغانستان د خلکو دپاره یو آزاد هیواد یې جوړ کړه کنې ته به اوس هم د فارس کتابونه به دې لوستی او اوس به میران کې پروت وي یا به چېرته په الکسندر پزي کې پروت وي نو د پښتنو غیبت مه کوئ خپل حیثیت وپېژنئ چې څومره حیثیت یې هغومره کارونه او هغومره خبرې وکړئ پښتون نه ترهګر دی او نه و او د خپل د وطن د ساتنې دپاره که ما د څوک ترهګر ووایي زه فخر په کوم دی باندې ځکه زه دا وطن د هر چا نه خلاصوم ساتم او څومره هم چې پښتانه یې په دې باندې دا تعصب او دا شرم ځان ته مه ګڼئ چې د ځان دفاع او خپله باتوري په دې خلکو باندې ومنئ دا تعصب نه دی
پښتون د دې خاورې مالک دی ای او وی به ډېره زیاته مننه